خبرې به کوو خو ماین کوی به یې نه ځینې به دغه کوو جي راغی سوشل میډیا ته رالی جي سوشل میډیا کې چې مطلب په کومه طریقه تاسو ځان انټري مو کړه نو زه به وایم چې په ډېر په معذرت سره ډېر د بې عزتۍ غوندې کار به و چې کله به خان بابا وي دا ووهه کله به تاسو یو بل په لایو باندې راځئ ډېر زیات پکې تاسو ته مطلب مختلف داسې خبرې کېږي چې هغه د نه کتو وي ولې داسې بابا والیا ایستا په پرکوس کې وانا ایستا په کې کې وانا ایستا په لری کې وانا ایستا په ګردو کې وانا ایستا په ګردو خان بابا والیا ورور مې دا حساب دا سوشل میډیا دا خان بابا لکه مطلب تاسو د خان بابا خبرو کا د خان بابا بالکل ما شروعات کړو زه دغه د پر بیگ ریسپیکټ دا کومه هغه زما دا سری لکه مطلب د مشرور په شان دا پم په کوم طریقه ورکما صفه خبرې ټکی کنه سوشل میډیا دا نو مال هغه پم را کو په دې طریقه باندې باقی چې خان بابا سره تاسو کې نه ما سره کې تاسو قتل ایسا دا خور بگوانو غی ملمگیره ٹرمار بچیا دا نشئی بچیا پودری نشئی چې د دومره په سوپرا کې نه راکېږي بیا د کار نه د خبرو نه نو بیا دومره مسکه کنه چې دغه کولې نه چې ازمولې نه چې کونی سبا بری په دې نشه کې چرته کونه ورکړي په نشه کې ویډیوګانې وجړو چا به غولې سبا سوشل میډیا باندې راتګ او دغه سي عزت پکار نو سي پکار دغه سي نو الحمدلله عزت خو تاسو ټولو کته ټول عزت را کو تاسو روان مردانه کې پکې کې چا گیر کړو بس پیړې خټه او ډېر حد له نشي هم خني چې چا په کونه کې زور نه نو هغه بیا دومره نشي نه کې چې بیا خپل خوش کې نه او زه کر کور ته سه بربند نیم درغله یا بربند کور کې نیم گیر کړه چا سره خور مور سره صحیح ده چې ته په ما 50000 روپے نام دې نکې مې نکې ناشتي کنه هغه ویډیو د کتل نه تاسو په داسې الفاظ استعمال کې چې والله هغه سړی ډیر زیات خپه کی نور زبوس داس یو خبر تاسو د سوالو کو کنه چې مونږ ته زما چې گیم کله سٹارټ کیږي داري کسان د غم دی ما بزیات جنکو سره السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمن دو جهان تاسو ګورئ سباون ټي وي دا وخت موجود په پیښور کې زما سره پهلوان مردانه دغه سره یو څو خبرې اترې کو پهلوان السلام علیکم وعلیکم السلام رو مهرباني رو شکر الحمدلله تاسو خیر اور می خیر دی ژوند څنګه تیریږي شکر الحمدلله ډېر خولي پهلوان خبرې بکو خو ماین کوي به نه ځینې به دغه کو جي راغی سوشل میډیا ته رالی جي سوشل میډیا کې چې مطلب په کومه طریقه تاسو ځان انټري مو کړه نو زه به وایم چې په ډېر په معذرت سره ډېر د بې عزتۍ غوندې کار به و چې کله به خان بابا وي دا ووهه کله به دیوال کلي اوسه نن سبا تاسو یو بل په لایو باندې راځئ ډېر زیات پکې تاسو ته مطلب مختلف داسې خبرې کېږي چې هغه د نه کتو وي ولې داسې کوئ ورور مې داسې حساب دا سوشل میډیا دا خان بابا لکه مطلب تاسو د خان بابا خبرو کا د خان بابا بالکل ما شروعات کړو زه دغه د پر بیگ ریسپیکټ دا کومه هغه زما دا سری لکه مطلب د مشرور په شان هغه ته یو عزت دی او دغه ور کوم احترام وته زماره طرفه ځکه چې لکه مطلب خان بابا تمام مونږ کې ناستو اکثر مو ته خبرو کا معمولی دغه کې لکه مطلب ما دومره ټایم را کو چې زه چا پیژندم هم نو هغه مالا پس طریقه باندې هغه قتل چې دل بزدا پم په کوم طریقه ورکما صفه خبرې ټکی کنه سوشل میډیا دا نو مال هغه پم را کو په دې طریقه باندې باقی چې خان بابا سره تاسو کې نه ما سره کې تاسو قتل نو زموږ هغه دغه نه دي زموږ کې الله هغه جزي پیدا کړو پهلوان بالکل خو کدل ته ډېر مینوال دي هم راغلي ډېر اصل پنه سره خو وشتي خو ځم که په سوشل میډیا باندې راتګ او دغه سي عزت پکار نو سي پکار دغه سي نو الحمدلله عزت خو تاسو ټولو کته ټول عزت را کو تاسو بل دومره ګڼ شمیر تعداد کتلی الحمدلله ډیر دغه کړي یو کس لکه مطلب یو نوم جوړول عزت سړي لکه تاسو خبر لومبیو کنه ز په پهله کې داس دغه شی بیا د نوم خلق لک صحیح طریقې ته موزي ګور د ار سړي خپل مایند زه وایم چې لکه مطلب مونږ په دې طریقه ځان دا کوم سره یو سوشل میډیا پلیټ فارم دی په هر یو دغه باندې زما د आवाज د کم زینو پر رسی نو زه بالکل نو ما دا دغه کول ما به همیشه دا وي چې سوشل میډیا باندې سره روان دي څه چلیږي ما به دا خپل ټارګټ خو چې ان شاء الله تعالی زه به ځان ته ټارګټ دم ځان به مخکې کوم او ان شاء الله تعالی هغه شان هغه دغه خلکو ته مخې ته ورکوم چې هغه د خلکو پیدا یو زمونږ هم پیدا یو ټول خلک ته یو سبق واخلي بل په دې کې تاسو خو ویډیوګانې وکړئ اصلاحي ویډیوګانې وکړئ د مدرسې د فرض خدمت کړو کنه ټیک شو په هغه ورجاتو کنه چې تاسو د اسلامي د فارق کړو د خلکو چاندي د فارق د مسلمانان دي او کنه کم چې مطلب تاسو کم کنټینټ راځي په دغه باندې ورجاتو ضرور مې کنټینټ چې کوم اړومبي داسې حساب کتابو
باقي چې کم دی زما ته د خپل فیملی د طرفه ډېر زیات په دې کې دغه راغلی و لکه مطلب سختۍ راغلی وې پلار د طرفه کور ټول لکه ترونو طرفه داسې لکه مطلب هغه یو لارې لکه نه شو دا کېدی ډېر لکه مطلب د نه مې یو قسم له دغه خفه شوي ورانه پلار دې ټولو ما هغې ته دا خبره کړې چې انشاءالله تعالی زه یو لاره باندې راځم او زه به تاسو ته ښیم نو چې بیا ما د مدرسې دا او دا ښه دغه لکه داسې شروع کړي تاسو بل اوس به لیدلي د مردان پولیس باره کې داسې د افغانستان باره کې داسې د ډېر باره کې ما خبرې راوچتې کړې خبرې کومه نو اوس مې الحمدلله ما نه پلار ډېر خوشحاله چې زما دا زوی یو ښه کار کوي یو ښه پیغام مخې ته در ورکوي تو ټیک ټاک نه مطلب څومره ارننګ څومره انکم درته راځي نو رور مې گزاره کیږي بس کېږي گزاره کیږي پکې وګورو که نه جی نو اکثر دغسې تاسو ته پکې ولي ولا یا داسې نور مطلب جنکۍ منکۍ ناست دي که نه هغه ویډیو د کتلو نی تاسو پکې داسې الفاظ استعمال کړي چې والله هغه سړی ډېر زیات خفه کړي نو رور زه به اوس داسې یو خبر تاسو داسې سوال وکړو که نه چې مونږ ته زما چې گیم کله سټارټ کېږي دا کسان د غم دي ما به زیات جنکو سره تاسو اوس نه وینئ ځکه مونږ هلکان چې یو بل سره هر څنګه قسم کې ګپ لګو هر څنګه خبره کوو زه هم دا تور سره نه سبا په مونږ باندې څنګه چې تاسو یو خبر روچته که داسې خبر روچتېږي زه ما ډېر زیات ځان ساتلی د دې دغه نه او باقي زه به درته یو خبر وکړم زه ټول ته نه یادوم سوشل میډیا ته چې کم داسې قسم بوټې رالو نو هغه بس هغه نور تاسو ښه پوهې سوشل میډیا یو ګپ تاسې یو مداریتوب دی کو تاسو ګورئ بل روز هم دی هغه پنجاب د طرفه یو ویډیو وایرل شوی و د ځان پسې بس هغه لکه مطلب زه نور ډسکس کول نه غواړم خو دغه چلونه یې په سوشل میډیا نو زر قسم نور دغه هم کېدی شي خو بس مونږ څه نه شو الله پاک ته خپل رحم وکړي در تو اخر میسج مطلب چې کوم مطلب دغه ټیک ټاک باندې لای باندې دغه جنکۍ راځي او بیا څنګه تاسو خبر د پنجاب غو کړه خو نه حساس داسې به وشي څه میسج به ورکړي نو زه به چې را روان تاسو کوم خبرو که جنکو له کو پیغام ورکوم نو زه دې ته لومبی ویم چې سوشل میډیا ته تاسو راځئ بالکل مه راځئ دا د عزت ځای نه دی دې کې بس تاسو الټه ذلت نصیبېږي خو یو هلک راځي نو خو هلک ته بیا هم پرې ګوته اوچته شي که نه نو هلک ته په معاشره کې خبر بار ګرځي بیا هم څه خبره ده که نه کو سوشل میډیا کې تاسو هم ګورئ که نه کو تاسو امیر لیاقت وګورئ څومره په بېعزتۍ باندې مړ شو داسې زر کسان د زرو خلکو بېعزتیانې کېږي څوک څه کوي څوک څه کوي نو زه دې جنکو ته دا لکه ریکویسټ کوم که خپل عزت غواړئ د خپل پلار عزت غواړئ د خپل رونو عزت غواړئ د خاندان عزت غواړئ نو داسې قسم سوشل میډیا ته قدم مه ږدئ ستاسو پلاران شته رونه شته دغه شته دغه 2-3 ټایم رزق دی هغه الله تاسو سره واده کړی ده هغه به الله تاسو ته راوړي انشاءالله تعالی نو زما ټولو د جنکو ته دا پیغام دی ټولو زنانو ته دا پیغام دی چې سوشل میډیا راتګ بالکل مه کوئ ډېره مننه ټیم راکولو درموږ دغه پهلوان مردانې چې بالکل ما هم غوښته چې سره دغه خبرې ترې وکړو ډېر وخت نه مو دغه په زړه کې او دغه امید سره میلاویږم انشاءالله او په دغه ټاپک به ورسره خبرې کوم دغه پوره اوس به د وخت زیات ښه ده او بس یې د الله په امان